نو کتونکو ډېره موده پس ډېره موده پس بیا یو ناڅاپي ریکارډ کوم. دا وخت د ابټاباد په باړهګلې کې یو. هلته د پېښور پوهنتون یو سب کیمپس هم دی. خو نن یوازې نه یم. نن چې کوم دی راسره شهزاده دی. شهزاده د انسټیټیوټ اف ایجوکیشن اینډ ریسرچ محصل دی او د دې ترڅنګ زموږ سره د ټولو زړونو ښاغلی او په ټولو قدردان زموږ انقلاب صاحب ناست دی. انقلاب صاحب تاسو ته هم په خیرالي وایم که زما غږ اورئ. مننه، خوشحاله شئ. د دې ترڅنګ چې نن به موږ ته څوک زمزمه کوي هغې له راځمه. خو طاهر خان را سره ناست دی. طاهر خان صاحب چې کوم دی په پېښور کې د کویټه خیبر کیفې مشر هم دی. خیر دا خبرې یو طرف ته زما نوم ریاض غفور دی. او اوس راځو خپل اصیل میلمه له. نو اصیل میلمه اول خو به دې راته نوم ووایي چې د کوم ځای سره علاقه لري او څه دې راته راوړي چې زمزمه کوي به یې راته. قربان ډېره مننه ستاسو موږ ته ټیم راکړو. زما نوم ګوهر افغان دی. زه د سوت وزیرستان وانا سره تعلق لرم. د پېښور یونیورسټي په پېښور پوهنتون کې سبق وایم، آی آر ډپارټمنټ. ښه دا راته ووایه چې نن دې راته څه راوړي، څه به راته زمزمه کوي. تاسو ته به زه د راشد خان راشد د څو غزلې کړۍ درته وړاندې کوم. ارشاد خو هغه زما مطلب زه ډېر فین یم د هغې. بس سمه ده همداسې به کوم. تاسو سره شریکوم. هغه دی چې شروع کړم. دا خو قلار ده لیک تاسو اجازت ته اجازت ته جی صدر صاحب اجازت ته صدر صاحب اجازت ته بالکل ارشاد. وګ یو قربان. پیرادا ملنګ سړی کړپ دوارنګ سړی، پیرادا ملنګ سړی کړپ دوارنګ سړی، زه په ژوند مین یما زه نه یم د جنګ سړی، زه په ژوند مین یما زه نه یم د جنګ سړی، پیرادا ملنګ سړی کړپ دوارنګ سړی، زه په ژوند مین یما زه نه یم د جنګ سړی، پیرادا ملنګ سړی. ته چې ورته وګورې ښکلی شي بدرنګ سړی، هیر به مې شي څنګ هغه سر ته پایابنګ سړی. ته چې ورته وګورې ښکلی شي بدرنګ سړی، هیر به مې شي څنګ هغه سر ته پایابنګ سړی، پیرادا ملنګ سړی کړپ دوارنګ سړی، زه په ژوند مین یما زه نه یم د جنګ سړی، پیرادا ملنګ سړی. حد دی افغان یار د صبر حد وینو یار اخیر شي تنګ ډېر ښه دی. راشد نغمه سرود آهنګ سړی، یار د صبر حد وینو یار اخیر شي تنګ سړی، ستا راشد نغمه سرود آهنګ سړی، پیرادا ملنګ سړی کړپ دوارنګ سړی، زه په ژوند مین یما زه نه یم د جنګ سړی، پیرادا ملنګ سړی. ډېره مننه ستاسو. ګوهر صاحب ډېره زیاته مننه کوم. صدر صاحب که ستاسو اجازه وي نو دا ویډیو به بنده کړو. بالکل بله ویډیو کې به بیا ملاقات وکړو انشاءالله. کور مو ودان د الله په امان.